صرف په 10 روپۍ د میرمنې د شرمګاه څخه د شیشې په شانتې ښکلې او ښایسته کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګلي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې د دې ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. هغه میرمنې چې په شرمګاه کې یې ډېر توروالی وي یا هم داسې شکل یې غوره کړی وي چې ډېره خرابه شوې وي، د دې علت دا دی چې کومې میرمنې ډېر هغه دوایانې چې په بازار کې خرڅېږي استعمال کړي وي، نو د شرمګاه څخه یې بیا سم تور رانجه جوړ کړي وي او لکه په تورو رنجو دي چې لړلی وي او یا هم پاک کړي وي. که غواړئ چې سپینې کړئ نو د 10 روپو خرچه صرف وکړئ. تاسو کولی شئ داسې چل وکړئ او په دې طریقه ورته نسخه برابره کړئ. لومړی به تاسو سپین سوډا واخلئ. سپین سوډا هغه سوډا چې اوړو کې استعمالیږي. تاسو به دا سوډا واخلئ په ضرورت په اندازه باندې. له هغه وروسته به تاسو یو لیمو هم واخلئ او دا به واخلئ، منځ به یې 2 ځایه کړئ، دانې به ترېنه لرې کړئ او بیا به یې په سوډا کې واچوئ تر څو سوډا ښه لامده کړي. یعنې دومره سوډا باید اوسېږي چې څومره ستاسو د استعمال وړ وي. کله مو چې دا واخیسته نو د هغه وروسته به تاسو د غاښو کریم یا هم ټوبلیس واخلئ. د غاښو کریم یا کریم داندان به تاسو واخلئ او دا به ورسره ګډ کړئ. چې کله مو د کریم داندان لیمو او سوډا سره مکس کړه ګډ مو کړه نو دا به تر هغو تاسو مکس وساتئ تر څو تاسو یې استفاده کوئ. یعنې تر 1 ساعته پورې باید تاسو دا په یخ ځای کې کېږدئ تر څو خراب نشي او بوی ونه کړي. له هغه وروسته به یې واخلئ او په خپله شرمګاه به یې ووهئ. یعنې د میرمنې په شرمګاه به یې ووهئ تر 10 یا 15 منټه پورې. خو باید دومره ووایم چې د میرمنې شرمګاه له دې څخه مخکې باید پاکه شوي وي. یعنې ویښتان یا هم هغه کومه بلا چې په هغې باندې شرمګاه باندې تبصیره وي چې ویښتان ورته وایي باید دا نه اوسېږي، ځکه که چېرته ویښتان وي نو بیا دومره زیات تاثیر نه کوي او د مطلب ځي ته دوا یا هم تاثیر نه رسېږي. باید مخکې له دې چې تاسو ووهئ باید د میرمنې شرمګاه پاکه اوسېږي او بیا تاسو دغه دوایي پرې استعمال کړئ. دغه دوایي باید تاسو 1 هفته استعمال کړئ. بیا وګورئ چې د میرمنې شرمګاه کې څومره خوندور رنګ پیدا کېږي. که څه هم ډېر داسې خلک دي چې ډېر ته نه ګوري خو خپل ځان سړول غواړي. هر هغه ځای چې ډېر ښایسته وي د هغه څخه ډېر خوند هم نور هم اضافه اخیستل کېږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ ویډیو څخه مو غلط مطلب نه وي اخیستی. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.